یلکه ملګرو د غر په دې سر باندې د واورو وینئ های های چې ژوند دي زندګي پړه دي هېڅ غم نه اورې او دا ماحولي او په کراچۍ کې د دوه درې یوټانګ بسونه چلیږي او پیسې در راځي میاشت په میاشت باندې دلته پروت دی او ښه انجوای کوي د خپل فیملي سره یې نو د هغې به بیا له مزه وي زه یم ملګرو دروا میخلی سلامونه بلال وطنزار ما څنګه چې تاسو ته ما ویلیو دا زمونږ دویم ولاګ دی لومبی ولاګ مونږ د کومراټ کړی وو او ما تاسو ته ویلیو چې دویم ولاګ کې به زه زما کالام ته به زما او کالام ته روان یو حمزه هم را سره دی خو لاره به انتهایي خرابه ده ډېره زیاته خرابه ده مونږ سره چونکې بایک دی او دلته په دې لاره باندې چونکې زما خیال دی 5-6 غنټې مزل دی د تل نه موتی نه د کالامه پورې خو روډ به انتهایي خراب دی یو خو چړۍ ده بل ډېر زیات خراب دی او بله مسله پکې دا ده چې دلته کې څه دوکان نشته څه هوټل نشته یو خبره مونږ ته یو کس وکړل چې بره یو ټاپ دی په هغې کې هوټل دی خو بند نه وي نو هله نو خدای دې وکړي چې کولاو وي نو مونږ ټایم هم ناوخته دی او روان یو کالام ته نو ننني ولاګ کې به زه تاسو ته ښایم دا روډو د کالام خوندونه د دې علاقې نښې نظارې علاقې ښایستونه ښکلیوالی دا برته هم ښیم نو راځئ مونږ سره په دې ولاګ کې سره زما او د حمزه اوسئ لکه ملګرو دا لاره خو ډېره زیاته سخته ده ما ملګري راته رنګ وکړو مه راځه پې نو مونږ ونه منله خو دا روډو ډېر زیات خراب دی ډېر حمزه غرې بره تللی دی حمزه ته مې وی چې د موټر سایکل سره ظلم نه کوه اورې څه به مونږ وړي او څه به یې مونږ وړو نو راځئ خو څوک هم په دې لاره باندې ځي کالام ته نو ځان سره به زیاتې کوي نو راځئ مخکې ولاګ د سره ملګرو بې انتهایي ښکلی ځای دی ډېر مزهناک ځای دی او ډېر زیات خاموشه ځای دی خو یو وجه ده چې روډ یې ډېر زیات خراب دی بې انتهایي خراب دی د تلو امکان پې نشته مونږ چې پرې راتلو مونږ ته یو څو کسانو هم ویلو وایي دا روډ ډېر زیات خراب دی مزې پې پساو به هم کي او چې هلکان پې مخکې تلي وو میاشت دوه مخکې هغوی هم راته کال وکړو چې دا روډ ډېر زیات خراب دی او په عذاب به نه کي خو راته یې هم وویلو چې روډ خراب دی خو ځای نه دی ځای ځای ډېر زیات مزهناک ځای دی او حمزه هغه دی حمزه سلامونه یاره څنګه چل دی دا غریب مې چې کم دی نو پیاده راوخیجو موټر سایکل ته زه کېناستم ما دا موټر سایکل ما ته پرېږدو خدای مسلمانه زه خو دې په پیاده باندې مړ کړم او 2 بیګونه مې راکړي دي او بیګونه دونه درانه دي او ځان له دوړونه دي نو ځای به انتهایي ښکلی ځای دی که څوک هم د تل بازار نه دا روډ راوتی دی او سیده کالام ته تللی دی خو دوی وایي چې 3-4 غنټې مزل دی په موټر سایکلو خو نه زما چې څومره خیال دی 7-8 غنټې مزل دی او ښه دباو به ځې او ځان سره د موټر سایکل دپاره دا روډ چې کم دی دا د ګاډي دپاره نه دی ښه دا روډ ډېر زیات روان دی نو که څوک په بایک باندې راځي راشئ خو ځان سره سامان وامان نه واخلئ چې موټر سایکل ته پنچر شي یا ځان سره ټیر میر راواخلئ چې بیا یې لګولی شئ ځو مخکې دغه ښکلاګانې در ښایو ما سره اوسئ په واورو کې ایثار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه واحد صرف ما په دې لاره باندې صرف دا ځای ولیدو دام چې کله ښه یو غنټه یو 2 مزلو کې راوخیږي نو دا ځای جوړ کړی دی نو اوس زما چې څومره خیال دی دا چې څوک راځي د پاتې کېدو لپاره جوړ کړی دی خو لا کار پکې روان دی کار پکې لا سر ته نه دی رسېدلی خو لا څوک پکې شته هم نه نو زما وختي مې سوچ کوو یاره دې ته ما چې دې کې به لا څوک پاتې کېږي یاره دا خو داسې ځنګل دی خوشیا ده او سړی پکې پاتې کېږي بیا هم چې لا ګڼ کسان یې ځنه پاتې به شي پکې نو داسې کسان دوه پکې ځکه نشي پاتې کېدی چې د یارې پکې خطره وي که نه او د بجلي ملي سیسټم یې مو ته کړی دی زما یې څومره خیال دی چې بجلي جوړ دی ته دا خواته را سیند دی د دې نه ورته خپله جوړوي نو واحد دا ځای مې پکې ولیدو او روان یو روډ ډېر زیات خراب دی حمزه مخکې روان یو مونږ سره ولاګ کې اوسېږئ هېڅ چېرته د غر په دې سر باندې د واورو وینئ های های چې ژوند دي زندګي پړه دي هېڅ غم نه اورې او دا ماحولي او په کراچۍ کې د 2-3 یوټانګ بسونه چلیږي
او پیسې در راځي میاشت په میاشت باندې دلته پروت یې او ښه انجوای کوي د خپل فیملی سره یې نو د هغې به بېله مزه وي زه یم لږ ژوند وکئ او لږ درې کورونو نه راوځئ نری نری یخه یخه هوا هم لګي او انجوای هم کوو روان یم یو کالام ته روډ هم ډېر سخت دی خو چې کله شوق وي یا مطلب زندگی کول غواړئ نو بیا به نه روډ سخت وي نه به یخني وي بیا به تاله لا مزه درکوي دا ژوند دا زندگی دا یخني دا روډو بیخي داسې روډ دی که نه چې 2 منټه پس د موټرسایکل نه کوزیږو پیاده ورسره ځو خو به څه وکړو مجبوري ده روان یو مونږ هم خوشحالیږو چې دا ښایسته ښایسته ځایونه وینو ښکلا وینو او تاسو سره شیر کما نو ما سره اوسئ ښه په ولاګ کې ملګرو سو فاینلی اخر کار مونږه د تل بازار نه شروع کړی و کالام ته راتلو نو هغه غر مو په 2 غنټو کې راوختو ټاپ ته بیا د ټاپ نه ښکته هم 2-3 غنټې مزلو خو چونکې ما د ټاپ نه ښکته باندې ویډیو ونه کړله چونکې شپه وه ځنګل و روډ هم ډېر زیات خراب و ما هم ځاته چې نورې مسلې جوړې نه شي ځان رسوه چې اوس کوشو ستړي هم یو او چې ته هوټل ګوره نو چې راکوشو نو کالام ته خو بیا هم زموږ اوس هم 1.5 غنټه مزل پاتې دی 40 منټو نو اتروډ کې مونږه سټې ده دلته کې پاتې شو نو موسم هم ډېر زیات یخ دی دلته ما چې ستړي شوي هم یو دلته به دمه وکړو انشاءالله سبا سهار به دې ځای کې نه بیا وځو کالام ته نو زمونږ د نننی ولاګ سر ته ورسېدو او بل ولاګ کې به سبا انشاءالله میلاویږو په کالام کې د دې ولاګ ما لره کې اجازت ما هم ځل لره کې اجازت تر راتلونکي ولاګ دپاره والسلام